اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما په خیال بیا ادبي ده چې ډاکټر صاحب خبرې وکړي او زه کوم بیا. او د اجمل بابا د صحافت او د ادب په اړه خبرې وشوې. ما خو د ادب په اړه واورېدې او زه وایم چې د سیاست په اړه فقط یو خبره وکړم چې لکه څنګه د مورنۍ ژبې بغیر یو کام هم وده نشي کولای، همداسې که د مورنۍ ژبې ځوانان له خپل کام سره د سیاسي ګوندونو سره د سیاست وکړي او د نورو ژبو سیاست پرېږدي، نو دی به د خپل علاقې د ترقۍ لپاره کار وکړي. هغه لکه داسې که پاکستان کې چې نور ژبې دي، نور کامونه دي، هغه که د هرې ژبې دي چې د خپل وطن لپاره کار کوي، نو دوی په خپل ګوند کې وي. او د پښتنو ګوند ته څوک نه راځي چې زه به د پښتانه په کانفرنس ګوند کې زه سیاست کوم یا به دوی سره ملګری یم. نو باید چې زموږ پښتانه، موږ داسې هم لیدلی دي، زموږ د نوښار یو ملګری دی چې په ټي وي ټاک شو باندې دی د بلې ژبې د لیډر دپاره جنګ کوي. نو باید چې دی د خپلې ژبې دپاره جنګ وکړي، د خپل کام دپاره جنګ وکړي او د اجمل بابا په نقش قدم باندې زموږ ځوانان روان شي، نو دا به زما په خیال زموږ یو لویه کامیابي وي. مننه، سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه.